سلامونه درنو کتونکو وحید الله زیار یم. هیله لرم چې د صحت او عافیت په جامو کې به وئ. لایف ان ایجوکیشن یوټیوب چینل څخه ستاسو په خدمت کې یم. دغه ویډیو مو د شیخ زاید پوهنتون کتابتون ته ځانګړې کړې. آیا د یاد کتابتون په تړاو معلومات لرئ؟ آیا له دغه کتابتون څخه مو کله کوم کتاب ترلاسه کړی؟ آیا پوهیږئ چې دغه کتابتون د شیخ زاید پوهنتون د محصلانو لپاره د لاسرسي وړ دی؟ که جواب مو ښه وي خو ښه ده، که جواب مو نه وي راځئ چې لارې در وښیم تر څو هره ورځ له دغه باارزښته کتابونو څخه د خپلې علاقې او اړتیا له مخې ګټه پورته کړئ. دا چې په دغه کتابتون کې په څومره ژبو څومره ټوکه کتابونه موجود دي او څنګه محصلین کولی شي له دغه کتابونو څخه استفاده وکړي، هغه پوښتنې دي چې مخکې پرې خبرې کوو. ویډیو تر پایه وګورئ. درنو کتونکو، د شیخ زاید پوهنتون کتابتون د پوهنتون په احاطه کې ځانګړي ودانۍ لري چې په 5 ژبو پښتو، دري، اردو، انګلیسي او عربي باندې تر 80,000 ټوکه پورې کتابونه لري او دغه کتابتون په یوه وخت کې د 100 کسانو د مطالعې ظرفیت لري. د شیخ زاید پوهنتون کتابتون په 3 بڼو خپل کتابونه د مراجعینو په واک کې ورکوي. لومړی سمستروار هغه کتابونه دي چې د پوهنتون په بېلابېلو پوهنځیو کې تدریس کیږي او تاسو کولی شئ چې له یاد کتابتونه یې ترلاسه کړئ او د یوه سمستر لپاره یې له ځانه سره وساتئ. دوهم اونیز هغه کتابونه دي چې په پوهنتون کې نه تدریس کیږي خو تاسو کولی شئ چې له کتابتونه یې واخلئ او د 2 اونیو لپاره یې د خپلې خوښې وړ ځای کې ولولئ. دریم هغه ډول کتابونه دي چې تاسو یې له کتابتونه د باندې نشئ ویستلی او اړ یې چې د خپلې اړتیا له مخې یې په کتابتون کې دننه ولولئ. درنو کتونکو، دغه کتابتون په کتاب اخیستونکي باندې یو لړ شرایط هم وضع کوي. تاسو اړ یې چې د کتاب اخیستو پر وخت کې په نظر کې ونیسئ. لومړی تاسو باید د شیخ زاید پوهنتون برحال استاد، اداري کارمند او یا هم محصل وئ. دوهم کتابتون ته د تګ پر وخت باید د پوهنتون د هویت کارت ولرئ او پر تاریخ به تیر نه وي. دریم کتابتون ته د هر ډول وسایلو لکه کتاب، کمپیوټر، بکس او داسې نورو راوړل منع دي. په هغه صورت کې د یوه کتاب د راوړلو اجازه لرئ چې خپل کتاب مو د رجسټر په پرمه کې ثبت کړئ. څلورم کتابتون کې د هر پوهنځي لپاره ځانګړي المارۍ موجودې دي. تاسو حق نه لرئ چې کتابونه ګډوډ کړئ یا د یوه پوهنځي کتابونه د بل پوهنځي الماریو ته انتقال کړئ. د ګډوډۍ په صورت کې به له اختري وروسته ممکن له کتابتون څخه بند کړل شئ. پنځم د کتابتون په داخل کې په لوړ اواز خبرې منع دي. شپږم د مطالعې پر وخت باید له ځانګړو څوکیو او میزونو څخه استفاده وکړئ. د څوکیو انتقال او په نامناسبو ځایونو کې کښېناستل منع دي. اووم که کوم محصل پر کتاب د پنسل په ذریعه له خپل نوم پرته پر قلم لیکل وکړل یا یې هم کتاب څیرې کړ او یا یې هم ورک کړ، نو مکلف ده چې همدغه کتاب په نوې بڼه کتابتون ته وسپاري. اتم که کتاب له کتابتون څخه د باندې وړئ نو باید دا چې په ټاکلي وخت کې بیرته کتابتون ته وسپارئ. که له ټاکلي وخت څخه مو ډیر وځنډوو نو تر 3 میاشتو بیا له کتابتون څخه استفاده نشئ کولی. او پاتې دې نه وي چې یو محصل په یوه وخت کې د 5 کتابونو د اخیستو اجازه لري. همدارنګه دغه مادې د خوست شیخ زاید پوهنتون د استادانو او اداري کارمندانو لپاره هم د تطبیق وړ دي. درنو محصلینو، دغه کتابتون د سهار له 8 بجو د مازدیګر تر 4 بجو ستاسو په خدمت کې ده. همدا نن لاړ شئ د خپلې علاقې او اړتیا له مخې کتاب ترلاسه کړئ او ویې لولئ. بله ورځ یې بیا ولولئ او دریمه ورځ یې بیا ولولئ. ان تر دې ولولئ چې ژوند مو بدل کړي. یوازې همدې کتابتون ته هم مه کښېنئ،
هر چیرته چې کولی شئ کتاب ترلاسه کړئ ترلاسه یې کړئ او ویې لولئ، ځکه هر کتاب ویلو ته څه لري. درنو کتونکو، دا و د شیخ زاید پوهنتون د کتابتون په تړاو لنډ معلومات چې در وړاندې مې کړل. تر بلې ویډیو مو په پاک رب سپارم. الله مو مل شه.